سلامونه احترامات عیسی یوسف زیم د سان انټونیو ټکساس نه موږ دلته د افغانستان د لوبې لپاره چې د استرالیا په مقابل کې وکړه نن راغلیو نه مو خوب کړی نه مو ډوډۍ خوړلې ده تقریبا 18 ساعته بعد راورسېدو خو شکر الحمدلله چې استرالیا مو بالاخره ماته کړه ټولو هیوادوالو ته د مبارکي د هغه ملګرو نه ډیره زیاته مننه چې دا نور ملګري تشویق کړه موږ یې تشویق کړو موږ تشویق وو خو د وخت په انتظار و چې ټکټ واخلو وراشو باقي میچ را روان میچ د بنگلاديش سره د ان شاء الله حتما ټکټونه وکړي ټول راشي همدغه په کینګز ټاون په لوبغالي کې بدلته ان شاء الله لوبه کیږي سیمی فائنل ته وځو او ان شاء الله چانس ته چې فائنل هم وګټو ټولو ته مبارکي کور مو ودان خو حق ابراهیمي ما د کالیفورنیا امریکا متحده ایالاتو نه د نن مازدیګر راورسېدو دمه مو هم لا نه کړې او د الله نه ډېر شکرګزار یو چې الله پاک په ډېر یو ستره ملي خوشحالۍ باندې ونازولو دا واضح حقیقت دی چې افغانان د هر شي جوګه دي هر اتلولي راوړلی شي خو صرف د دوی دپاره اتحاد دی چې هغه الحمدلله دوی په کرکټ میدان کې نړیوالو او ټولې نړۍ ته وښودله الله دې دا ورځې زموږ په ولس باندې زیاتې کړي او الله دې موږ ته د شکر ویستلو ماده هم راکړي ټول هیوادوالو ته دې مبارک ما صمد فضلی اسم از ویرجینیای واشنگتن دی سی آمریکا آمدیم و واقعیت امروز یکی از روزهای بسیار بسیار خوش ما بعد از 23 اکتبر 2023 یکی از روزهای خوش ما هم است که شاید دیگه هیچ وقت فراموش ما نشه و واقعیت به تیم افتخار به تیم کرکت ما افتخار میکنیم زنده باد افغانستان سلامونه احترامات ټول افغانانو ته نجیب الله شینواری سپیکس باندې تاسو مونږ پیژنې اکثره سوشل میډیا کې د کرکټ مینوال لاس انجلس نه راغلی وم او یو طرفه ټیکټ ما اخیسته دومره مې یقین و چې ان شاء الله افغانستان به استرالیا وهي په 30 اکتوبر باندې پاکستان وال شو اته میاشتې وروسته په 30 جون باندې استرالیا وال شو هغې وروسته پاکستان هم ښه ورځ نه لیدلې استرالیا هم اوس په کرکټ کې ښه ورځ نه ګوري میکسویل هم ورته ښه وواهه نیکسټ سټپ د افغانستان دپاره چې بنگلاديش وال دي او سیمی فائنل ته بیا د هغې وروسته 2 ګیمه دي نو انشاءالله د افغانستان د بریا په هیله ستاسې ټولو تاریخي بریا ډیره مبارک زه اورنګزیب شریفي یم زه د امریکا د کولراډو ایالت څخه راغلی او نن خورا احساسات زه په الفاظو کې نشم بیانولی یعنی څو ځلې په کراتو موږ استرالیا ته ډېر نږدې ورغلي یو اما له بده مرغه استرالیا په مقابل کې موږ ماته خوړلې نن یو تاریخي شیبه وه غږ نشم چې کولی ځکه په دې غږ مې ناست دی چیغې مې ډېرې وهلې احساسات د کنټرول نه وتي وو بیرغ او دغې مینې زه راکش کړی یم زه د کولراډو باور وکړئ چې زه غږ مې بښنه غواړم ناست دی زه بېګا 1 بجې چې ما حرکت کړی تر اوسه پورې ما خوب نه دی کړی 1 بجه بېګا ما د کولراډو نه حرکت کړی دی تر اوسه پورې ما خوب نه دی کړی ډوډۍ مې نه ده خوړلې اما دغه لوبه چې دوی موږ ته وګټله دا موږ دپاره هم خوراک وو هم موږ دپاره ورلډ کپ وو دا په دې معنا ده چې زموږ لوبغاړي خپله هڅې نور ودروي هڅې د دوی خپل ګړندۍ ساتي تر څو وشو کولی موږ سیمی فائنل او فائنل ته لاړ شو انشاءالله چې دا ورلډ کپ زموږ خپل دی په لاره کې ما ملګرو ته وویل چې ما احساس نن دا دی چې نن به دا لوبه ګټو لله الحمد دا لوبه موږ وګټله تاسو ټولو ته یې ډېره زیاته مبارک وي مننه ټولو ته دې مبارک وي داسې بریا چې د نیم نه زیات سټیډیوم زموږ سره داسې احساساتي و چې لږ وژاړي دوی موږ خو یو پړاک ژړا ورسره وم کړه تاریخي شیبه په دې ده چې دا استرالیا یو هیولا یو دیو یو شی ترې جوړ شوی و چې موږ فکر کوو چې هېڅکله به دا موږ مات نه کړی شو تیر ځل مو په یاد دي چې ماکسول دوی وژغورل په 500 وریزو لوبو کې خو دا ځل ماکسول هڅه وکړه مګر هڅه یې ناکامه وه او زموږ اتلان په دې وتوانېدل چې دغه تاریخي شیبه هم په تاریخ کې ثبت کړي فکر نه کوم نور دې داسې کوم ځواک وي د هند په شمول چې زموږ مقابله دې وکړی شي یو هیله ده چې په سیمی فائنل کې او یا هم په فائنل کې انشاءالله له هند سره لوبه وکړو او د هند نه یې وګټو